سلامونه نیکي درنښت ټولو هېوادوالو ته نن منګلو ساعت راغلی موږ کره او ما نه وغوښتل چې د خپلو هېوادوالو سره څه خبرې اترې وکړي زما د پاڼې له لارې نه او یو ډېره ښکلې ډالۍ هم تاسې ته لري. نو دغه دی دا تاسې او د منګل استاد زما پاڼه زما فیسبوک زما یوټیوب ټولې په خدمت کې په خیر راغلی. مننه کور دې ودان ژوندی اوسي. توکل په خدای یو تازه شعر د تراب صاحب او دا زما ډېر خوښه شوی په دې چې په افغانستان کې مشکلات دا د کور سامان خرڅول په خلکو باندې پرابلمونه دي او د ورځې سره سم تراب صاحب ته د خدای خیر ورکړي ښایسته شعر یې ویلی او ډېر کسان دي چې خپل ماشومان خرڅوي په دې ورځو کې. بالکل ما اورېدلي دي لیدلي مې نه دي خو اورېدلي مې دي. نه په دې پاڼو کې چې نشریږي اوس خو هېڅ شی پټ نه پاتې کېږي نو په هغه لحاظ درته وایم د کور سامان خلک خرڅوي څوک یې اخلي او اخیستونکی په دې نشته چې بوټان خلک خرڅوي او چا سره روزګار نشته چا سره کار نشته چې پیسې پیدا کړي هغه د وچې ډوډۍ هم چې څوک پیدا کوی شي بس خلک وایي دا زمزمې به موږ څه کوو کومک کوو نغدي پیسې والا په خپل وس او اندازه مو کړي دي او هغه هم نشم ویلی مګر خدای دې رحم وکړي په دې بسته ملت و 40 میلیونه انسانانو سره خو څوک کومک نشي کوی. موږ دغه روحاً بعضې شیان چې د دوی دردونه کم کو زموږ د درد نه دوی استفاده وکړي دغه بعضې تحفې دوی ته تقدیموو دا زموږ په وسه کې ده او خدای دې په افغانستان کې یو سراسري صلح راولي چې خلک آرام ژوند وکړي ډوډۍ ولري دسترخوان ولري او همغه سابقه خوندې غربت هم کوو یو صمیمیت یو هغه په خلکو کې ډېر زیات و نو دغسې د ورځې او د شپې تغییرات پکې راځي. خدای دې رحم وکړي زموږ په ملت باندې. نو یوه سندره خو ته په خپل زړه باندې خلکو ته ډالۍ کوې همدا اوس چې راوویل چې د کور سامان لرم څوک یې نه اخلي او زاړه بوټان لرم څوک یې نه اخلي. دا زمزمه دې چې خلاصه شوه بیا به زه هم یو غوښتنه درنه وکړم یو وړکۍ غوندې استایي یوه سندره زما ډېره زیاته خوښه ده البته تا پخوا ویلې وه او خوبونه مې راوړ دي هغه یو 2-3 هفتې کېږي چې ما هم څه ناڅه ګستاخي مې کړې ویلې مې ده نو هغه به مې الخیر سره زمزمه ګستاخي نه ده شکسته نفسي مه کوه ښه دې ویلی ما اورېدلی او شعر هم قوي شعر ده او تا هم ښه ویلی د حالاتو سره سر خوري په دې د حالاتو سره هم سر خوري او ښه موزیک دې ورته جوړ کړی نو په دې لحاظ بس دا یو خدمت ده چې کوي بس موفقیت نور هم درته بیا به انشاءالله اورجنال به واورو اصلي سندره به تا نه واورو خوبونه به راوړئ. د کور سامان لرم څوک یې نه اخلي زاړه بوټان لرم څوک یې نه اخلي د کور سامان لرم څوک یې نه اخلي زاړه بوټان لرم څوک یې نه اخلي مړۍ ډوډۍ د خوراک نشته کور کې مړۍ ډوډۍ د خوراک نشته کور کې زوړ دسترخوان لرم څوک یې نه اخلي زاړه بوټان لرم څوک یې نه اخلي د کور سامان لرم څوک یې نه اخلي زاړه بوټان لرم څوک یې نه اخلي
مریضې مور ته پرې دوا اخلمه مریضې مور ته پرې دوا اخلمه یو پاک قرآن لرم څوک یې نه اخلي یو پاک قرآن لرم څوک یې نه اخلي د کور سامان لرم څوک یې نه اخلي زاړه بوټان لرم څوک یې نه اخلي سپیرو مخو ته یې کتلی نشم سپیرو مخو ته یې کتلی نشم خوار ماشومان لرم څوک یې نه اخلي خوار ماشومان لرم څوک یې نه اخلي تراب ستا دا غم لړلې وینا تراب ستا دا غم لړلې وینا پورا دیوان لرم څوک یې نه اخلي پورا دیوان لرم څوک یې نه اخلي د کور سامان لرم څوک یې نه اخلي زاړه بوټان لرم څوک یې نه اخلي ماشاءالله ډېر خوند وکړه بس نو دغسې قصې